دیو مسلمان چې کله مړ شي د هغه جنازې ته تلل دا ډېر لوی عمل دی. نن دا خلکو یو عجیب کار جوړ کړی چې یاره ته ما د جنازې ته راځې نو سم درځه که یوه دوی سره زمونږ مړی ژوندی نشته یاره دوی سره زمونږ تلل راتلل نشته. حال دا ده چې مسلمان جنازه کول دا یو ډېر لوی عمل. حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ابو هريره رضی الله عنه یو کرت او فرمایل چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتبع جنازه مسلم چا ایمان او احتساب څوک چې مسلمان جنازه ته لاړ څو نه ایمان په بنیاد باندې او احتسابا دې دنا چې دوی سره د مونږ دعا شتاو سره راتشتاو جنازه شتاو دوی سره نه احتسابا پدې نه باندې لاړو چې ما ته خپل فائدہ ملوي ما خپل عمل ما ته زیاتېږي احتسابا د ثواب په نیت باندې لاړو حتى يصلى عليها تر دې چې په جنازه مونږ یو وکړو او بیا تر دې پورې حتى يفرغ من دفنه لغه تر خخېدو پورې وسره لسان مونږ خلک جنازه کو فورا ټول منډو نه انسان سره ورته وخت په پیدا کوي کوشش وکړو تر دفن پورې حساب نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فانه يرجع بقراءتين دو قرات الثواب دې انسان ته ملوي. او قرآن الله فرمایل كل قراءة مثل احد یو قراءت دا معمولی شی نه ده د احد غر دومره ثواب ملوي. 2000 لکه د احد غر شي چې دفن پر حساب شي. او نبی نو فرمایي چې څوک د مسلمان جنازه وکړي بیا ته واپس شي نو فانه يرجع من اجر بقراءة النصر یو قراءت ثواب لکه د احد غرو ثواب ته ملوي. څومره اجر دومره غټ اجر چې مسلمان جنازه او دفن پر حساب شي او یا کبس کوم جنازه ورونو دا حدیث دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه ته په ابتدا کې دی حدیث پتا نه و. دا خبر ذهن دا جوړول وکړه کله کله به سړی ډېر اعلی مرتبه والے خو یو مسالې متعلق به هغه ته نه رسیدلی ځکه انسان بعض علم انسان ته حاصلي بعض نه حاصل. دا خبره د چا متعلق ذهن کې راوستل کینول چې دې په ارث باندې پوری نه دا خبره. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په شان شدید الاتباع چې په اتباع کې دغه سخت بل ممتنع ملاوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدم کې اتباع کوي. دې حدیث نه هغه ته نور رسول نو چې کله خباب بن عرب دا راغله دی عبد الله بن عمر رضی الله عنه ناس نور ورته سره راځي. عبد الله بن عمر رضی الله عنه مخکې خباب بن عرب حدیث بیان کړ چې ابو هريره دا حدیث بیانوي چې چا د مسلمان جنازه وکړه بیا دفن پورې شو دوه قرات ثواب یعنی 2000 د احد غر لکه دا ثواب ملوي. عبد الله بن عمر رضی الله عنه او برګرو ته وی لقد اكثر ابو هريره يرد ابو هريره هم دا ثواب بیان کړ نو ډېر ځای ثواب بیان کړ. په بهر صورت د چا د خبرې نه بعد دغه تحقیق هم کول پکار. دا نه چې سړي خبره بیان کړي بس نه مل تام صحیح نه ده او تام صحیح نه ده چیرې در پران کې کوم خبر وکم تک صحیح خبره ده. دا د کردار او د سیرت د صحابه او خیال عبد الله بن عمر رضی الله عنه خباب بن عرب جلال شاه یا به عائشہ رضی الله عنها ته پوښتنه ابو هريره موږ دا ثواب بیانوي چې چا د مسلمان جنازه وکړو دفن پر حساب سره شو کې راځي. موږ ته یې عائشہ رضی الله عنها ته پوښتنه ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې لوی عالمه هغه عائشہ صدیقہ رضی الله عنها خباب بن عرب رضی الله عنه دا اشاره د کول تر علی مور به ویل د پوس کوي چې موږ ته ابو هريره حدیث بیانوي دا څه حدیث بیانوي دې متعلق مونږ ته نه تاسو کوو اے مور تا رسول الله صلی الله علیه وسلم
عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے صدق ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خبر کا بالکل رشتہ خبر ہے. اور روایت کی دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ډېر بے چینۍ په انداز کې انتظار کول، لاس کې واړه واړه کاڼي نیولي، کله یو لاس تاړوي کله بل لاس تاړوي. اور دې دوران کې خباب بن ارت راځي او ته فرمایي اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زموږ مور بی بی دا فرمایي چې صدق ابو هريره، ابو هريره چې کومه خبره کوي دا رښتیا ده. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ډېر افسوس دی وجنا، ډېر حسرت دی وجنا، هغه کاڼي داسې په افسوس باندې پسمکه غورځوي او سوي لقد ضيعنا في قراريط كثيرا. هاي افسوس موږ نه په ډېر قراتونه ضایع شوي دي. موږ ته دا څه پته وه چې جنازه وکړي نو دفن په حساب شو جلد وکړه، موږ نه په ډېر قراتونه ضایع شو. نو ورونو دا یو لوی عمل ده چې یو مسلمان جنازه وکړی شي او بیا هغه سره دفن. او که چېرې انسان ته حاجات او ضرورت هم لري، صرف جنازه دې وکړمه نو د احد د یو غره باندې دا څومره وزن لري، دا به څومره درنېږي. الله رب العالمین د سوال چې کوم ځواب الله په دې اول کې پوهې او د عمل توفیق راکړي.